السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګورې رمباړیزینو، زه اوس پوه شوم مونږ خو د خدای د رضا د خاطره زه په خپل دریځ په هر وخت ولاړ یم، خو زه اوس پوه شوم چې تاسو رمباړیزینې هستئ، خلک جنګ ته هڅوئ، چې د منفي تبلیغات کوئ. ګورئ رسول صلی الله علیه وسلم محمد رسول الله رحمت للعالمین خاتم النبین د رسول الله د لفظ نه تیر شو د امن د وینې د تویېدلو د خاطره. نو زه څه کارایم چې زه پخواني دریځ ته ادامه ورکم او خلکو دې ته وهڅوم چې تاسو جنګ وکئ، تاسو دا وکئ، هغه وکئ. ای رمباړیزینو، دې خلکو ته خو موږ ویلي چې دې ته کورو کې ځای مه ورکه، دا مه کوه، دا مه کوه، یو یې ونه منله. حکومت دې لاړه، شکر الحمدلله اشرف غني ډېر په امن فضا کې د دې وطن نه لاړه او آینده کې به هم دې وطن سره کومک کوي، ښې طرحې به وړاندې کوي. د افغانیت به زه اوس وګورم چې په مفته کې دی کار وکړي، د موږ غوندې خبرې وکړي، لایف راشي او خلکو ته خپل اقتصادي کوم ځای کې چې دی مهارت لري، کوم ځای کې دا نیمګړتیاوې وي هغه په نښه کړي. دې طالب رور سره اوس همکاري وکړي د خدای په خاطر باندې، د خدای په خاطر باندې. نور خلک جنګ ته مه هڅوئ، نور جنگ ته مه هڅوئ، منفي ویډیوګانې. ای رمباړیزینو، زه خو تاسو پرونه پرون تاسو هم د ارګ ته مردګ خانه نه ویلې، تاسو نه ویلې چې اشرف غني ډیورن لاین خرڅ کړی ده او د ارګ مردګ خانه ده. نن وایي غني از اور هیرو، غني از کینګ. لاړو په مخه دی ښی، ښه په امن سلامت کې د چا پزم وینه نه شوله. موږ دپاره امن مهم ده، امن. پرونه پورې په موبایل خلکو به چغې ویلې موبایل یې مربیږي، پیسې مربیږي، خو مره نکوش لا د موتل. اوس په یو ورځ تا د طالب روره په هفته پوره نه ده تاسو ته اوس هر څه منظم کي. خور هم په امن کې نه وه، مور هم په امن کې نه وه، لنډغر لوچک دا ټولې دسیسې چې په دې ښارونو کې لانجې جوړې کړي دي، په دې اروپا کې غړمبېږي. بعضې بې وجدانه بیا مخ هم نشي ښکاره کولی. څه غواړئ؟ چا باندې غږ کوئ؟ ولس باندې خو موږ 5 کاله غږ وکړو، چا نه اورېده. حکومت د ټول رشوت خورو، لنډغر لوچک، په ټوخي باندې هم پیسې اخیستلې، په تذکیره هم پیسې اخیستلې، بېادبي د مافې په قبر ایستلو باندې هم پیسې اخیستلې، په جنازه هم پیسې اخیستلې، په دنیا کې په شرمونو وشرمولو. اوس څه غواړئ؟ تاسو نه ویلې چې موږ ډوډۍ نه غواړو، هېڅ هم نه غواړو، امن غواړو. ډېری مبارزین وایي دا نو ملک شو، نه پکې اختطاف شته، نه پکې غلا شته، نه پکې قتل شته او نه پکې چورو چپاول شته، نه پکې هغه ده څه ورته وایي دا شهید روز شهید شته او ټق او ټوق او پچکارۍ او ټس او ټوس. په کرکټ په خوشحالۍ کې به هم 10 نفره مړه کېدل. خدای نه وویرېږئ. زه طالب سټوډنټ، دا نه ده چې زه طالب شوی یم یا ما کوم د ارګ غوندې د فضلي او د محب غوندې پیسې خوړلې، لاړ وطن یې وخوړ، چورې که وتښتېدل لکه سپی غوندې، موږ هم په شرمونو وشرمولو. زه کوم د ارګ ویان نه یم چې پخوا په ارګ کې وم اوس واوښتلم. خدای هم کور رانه که. ای رمباړیزینو، اوس د غم ویډیوګانې خپروئ، او پلانکی او پلانکی، بس دی. او دا تبلیغ پرېږدئ چې دلته پنجابیان راغلي دي. مخکې پنجابیانو چې هر څه موږ ویلې خط ناخوا وو، چې پنجابیان راغلي که نه دا پنجابیانې، بیا ستا دا ملي اردو مرګ دا به ټول حلال کي تا طالبو، ځکه پنجابیانو ته تسلیم کړه که نه. که ته په دې نظر چې ټول طالب پنجابی ده اوس هم، نو بیا ستا دا ملي اردو دا هر څه داسې سلامت آمیز ډول باندې ټولې ور تسلیم کو. بیا خو تا ته مرګ په کار ده، بیا د دې اردو حمایت مه کوه، د دې ملي اردو. دا خو ملي اردو نه وه، دا خو د پنجاب تسلیم شوي اردو وه. نو په خپلو خبرو ته فکر وکئ. امن ته ضرورت دی، امن ته. ما خپل مور خپل مړی خپل کلي ته نشو وړلی، خور دې په امن کې نه وه، اختطاف، کوس مادري، هر آرامیتوب پم دی د حکومت د چتر لاندې وو. دا څه شو دا غله؟ په افغانستان کې نه پاچا شته، نه وزیران شته، نه چورلمان شته، دا بیناموسه، مګر امن ده. دا د دې دلالت کوي چې دا ټول اقلام د دې حکومت د چتر لاندې وه، دا ټول اقلام د دې چتر د حکومت لاندې وه. نور دا رمباړې بس کوي، کله د یو عکس ولګوئ چې پلانکي ځای کې پلانکی مړ کو،
سبا چې وخیزو هغه وروره کوم امریکایي سر دې بل پیښی منفي تبلیغات بند کړئ کار او کسب ته لاړ شئ خوند نه درکوي بله ورځ ماته ووایي دا نو ملک شو نه پکې غلا کېږي نه پکې زنا کېږي نه پکې لواطت کېږي نه پکې چول کېږي نه په لنډغرتوب کېږي نه پکې اختطاف کېږي نه په چاقوس وکول کېږي وایي موږ به په څه شي بحث وکړو دا نو ملک شو پخوا ښه و دا شیان به کېدل موږ به پرې خبرې کولې بس دا ما نه د طالب مخالف قسم مې د په خدای